چې هغوی په امبولانس کې د الټراساوند ماشین پیدا کړی دی. د دې خبرې په اورېدو سره فاطمه نوره هم ویریږي، ځکه چې هغه ویره لري چې شاید په ټیسټ کې داسې یو څه ښکاره سي چې د عادي انسان د امیدوارۍ په شان نه وي. بوید بیا د ضد خواته ځي، هلته چې هغه د خپلو څېړنو نقشه جوړه کړې ده. هغه ګومان کوي چې دا ونه لکه یو جنجال. بوید ورته یادونه کوي چې په ځنګل کې بله د بوتلانو ونه هم شته چې پخوا پکښې کې د 1840 کال یادښتونه موندل سوي وو. دا خبره د ضد وسواس نور هم زیاتوي او اوس هغه فکر کوي چې دا ونه نه یوازې دروازه ده بلکې د وخت نښه هم ده. ویکټر خپل پلار هنري تونلونو ته بیایي. هغه باور لري چې د جاسپر ناوکۍ به د دې ښار راز خلاص کړي. هنري په طبیعي ډول سره ویرېدلی دی، خو ویکټر نه غواړي چې هغه یوازې پرېږدي. دواړه یو ځای تونلونو ته ورننوځي، هلته چې دا شیطانان ویده وه. ویکټر په لاره کې د لوبو شیان پرېږدي، تر څو که بیرته راګرځېدل باید لاره ترې ورکه نه سي. کله چې دوی د جاسپر خونې ته رسېږي، هلته هر څه ورک وه. هغه ناوکۍ هم نه وه، چوکۍ هم نه وه، او هغه ویده عجب مخلوقات چې مخکې تبیتا او ویکټر لیدلي وه هیڅ شی هم نه وه. په کالوني هاوس کې ایلجن د خلکو عکسونه اخلي. په پیل کې دا کار عادي او بې ضرره ښکاره کېدی، خو موږ پوهیږو چې د کیمینو اغوستې هغه ښځه به دا صحنه ژر په ویرونکي حالت بدله کړي. مارل د امبولانس الټراساوند ماشین تیاروي او له ایلیس سره یو ځای فاطمه د ټیسټ لپاره راولي. فاطمه سخته ویرېدلې ده، خو کله چې هغه ټیسټ کیږي د ټولو حیرانونکې خبره ښکاره کیږي. په سکرین کې هیڅ شی نه ښکاره کیږي، نه غږ، نه د زړه درزا، نه د هیڅ ماشوم نښه. په تخنیکي ډول فاطمه امیدواره ښکاره کیږي، خو په ټیسټ کې هیڅ شی نشته. بل خواته ویکټر او هنري په تونلونو کې مخکې ځي او بالاخره د جاسپر هغه ناوکۍ پیدا کوي. ویکټر باور لري چې دا ناوکۍ د کریسټوفر د لیونتوب یوه برخه وه. د ویکټر د ماشومتوب پر مهال یو سړی و چې کریسټوفر نومېدی. هغه په پیل کې خوش طبیعته و او خلک یې د خپلې ناوکۍ جاسپر په وسیله سره خندوله، خو وروسته هغه د یوې عجیبه نښې په اړه باندې لیونی سو او چلند یې په بشپړ ډول سره بدل سو، لکه څنګه چې اوس د زیټ سره کیږي. یوه شپه کریسټوفر شیطانانو ته وویل چې خلک چیرته پټیږي او تقریبا ټول وژل سوي وه، خو ویکټر ژوندی پاته سو. اوس چې هنري ناوکۍ پورته کوي، ویکټر ویریږي لکه دا چې دا یوازې یوه ناوکۍ نه وي بلکې یو ویرونکی یاد وي. له دې ځای څخه معلومیږي چې د کریسټوفر د لیونتوب راز د همدې ناوکۍ سره تړاو لري. په کالوني هاوس کې ایلجن خپل اخیستلي عکسونه ګوري. په یوه عکس کې هغه عجیبه ښځه تر شا ښکاره کیږي، خو هغه یوازې د ویرولو لپاره نه ده. د هغې حالت داسې ښکاري لکه کوم لوري ته چې اشاره کوي. ایلجن لومړی ځل احساس کوي چې ښایي دا ځواک غواړي هغه ته یو څه ځانګړی وروښوي. بیرته په ښار کې جیم او تبیتا بالاخره د توماس د مرګ په اړه باندې خپل پښیماني په ښکاره ډول سره شریکوي. ویکټر د جاسپر ناوکۍ مخې ته ږدي او هڅه کوي چې کریسټوفر زاړه یادونه راژوندي کړي. څو شیبې هر څه آرام و، بیا ناڅاپه جاسپر خبرې کوي. فاطمه بیا وایي چې یو شی زما په ناس کې سته. هغه یې احساسوي، خو د ټیسټ په ماشین کې داسې هیڅ نښه نه ښکاره کیږي چې له امله یې د هغې ذهني حالت سخت ګډوډ سوی دی. کریسټي او مارل هڅه کوي تشریح یې کړي چې ښایي دا رواني امیدواري وي، یعنی د دماغ پخوانۍ ټراما چې له امله یې په بدن کې نښه ښکاره کیږي. خو فاطمه دا خبره نه مني. هغې ته یقین دی چې د هغې په بدن کې یو څه حتماً جوړ سوي دي. تبیتا ایتن او زر ځنګل ته ځي، هغه ځای ته کوم چې تبیتا د کوچنیوالي څخه په خپلو خوبونو کې لیدلی و. هلته د همغې غټې سرې ډبرې ترڅنګ نور شیان هم شته. د دې په لیدو سره تبیتا پوهیږي چې د دې ځای سره یې اړیکه له پخوا څخه وه. جیم دا کار خطرناکه ګڼي. هغه احساس کوي چې تبیتا د ځوابونو په لټه کې د دې ځای د راز یوه برخه ګرځي. هغه غواړي ایتن خوندي وساتي، نو ځکه چې جیم د تبیتا له دې کار څخه ناخوښه دی. بل خواته جولي د رینډال سره وخت تیروي. رینډال لا هم د موسیقي بکس او هغه رواني ستونزو څخه ډېر په تکلیف دی، خو د جولي په ملتیا لږ ښه احساس کوي. دواړه په موټر کې لږ لرې سفر کوي، خو کله چې ځنګل ته ورسیږي هماغه حشرات بیا پر ده باندې برید کوي. اګوستا غواړي چې بوټ ته چیلنج ورکړي، ځکه چې هغه فکر کوي چې د ښار اصول د حل لارو پر ځای پر ویره باندې ولاړ دي. کینی د لومړي ځل لپاره احساس کوي چې د اګوستا چلند په راتلونکي کې لویه ستونزه جوړولی سي. ایلجین په بنکر کې یو پټ سوری پیدا کوي. هغه پوهیږي چې هغه ځای چې په انځور کې ښودل سوی دی
د ښار د نورو کورونو په شان نه دی. هغه عجیبه ښځه د اشارې له مخې هغه د ځنګل په څنډه کې یو عجیبه بنکر ته وررسوي. کله چې دننه ورځي یوه زړه کوټه ویني، لکه د کوم رسم او عجیبه کار دپاره چې جوړه سوې وي. د ښار په بل اړخ کې فاطمه احساساتي کېږي. وروسته له دې چې الټراساونډ خالي راووتی، د هغې ویره زیاته سوې ده. جولي بیا د رینډل سره وخت تېروي تر څو ذهن یې د هغه د موسیقي له بکس څخه خلاص سي. دواړه لږ عادي کېدل پیلوي، خو رینډل وایي چې لا هم داسې احساس لري چې هغه شیان د ده و ذهن ته داخل سوي دي. فاطمه په ګرین هاوس کې یوازې ده. د خوراک عجیبه خواهش او اندېښنه یې ناڅاپه تر لوړې کچې پر رسېدلې ده. کیلي راځي چې هغه آرامه کړي، خو په همدې وخت کې فاطمه کنټرول له لاسه ورکوي. هغه په ټیلي باندې حمله کوي او په چاړه سره یې وهي. هغه د ټیلي د جسد ترڅنګ درېږي، لاسونه یې په وینو سره لړل کېږي. په سترګو کې یې هم درد دی او هم ویره او هم پښیماني. بیا وایي دا کار ما نه دی کړی، زه په هیڅ شي نه پوهېږم. د هغې ویره ډېره ژوره وه. کله چې ایلیس هلته را رسېږي سخت ویرېږي، خو که ښار ته د ټیلي د مرګ خبر ورکړي فاطمه به سمدلاسه مشکوکه سي. له همدې امله ایلیس په پټه سره بوټ ته زنګ وهي او دواړه پرېکړه کوي چې د ټیلي جسد به په آرامه سره پټ کړي تر څو خلک خبر نه سي. په بل اړخ کې ایلجن د هغه عجیبې ښځې نښې تعقیبوي او پوهېږي چې فاطمه د ښار د کوم خطرناک رسم سره تړاو لري. کله چې فاطمه وېرېدلې وي ایلجن هغه په پټه هماغه بنکر ته وړي. هغه باور لري چې دا ځای به یې خوندي وساتي، خو کېدای سي چې دی هغه عجیبې ښځې دې کار ته هڅولی وي. په ښار کې ویکټر لا هم هڅه کوي چې د جاسپر د ناوکۍ له لارې د پخوانۍ خونړۍ شپې یادونه وکړي. سارا ورسره مرسته کوي ځکه هغه فکر کوي چې دا ناوکۍ ښایي د ویکټر ذهني ټپونه خلاص کړي. ورو ورو د ویکټر په یاد راځي چې د کریسټوفر پرېکړه ناڅاپي نه وه، جاسپر به ورسره خبرې کولې. بل خوا په ښار کې خلک ټیلي نه ویني، نو ډونا او بوید یې لټول پیلوي. د بوید لپاره دا لا زیاته سخته ده ځکه هغه پوهېږي چې د هغې جسد چیرته دی، خو بیا هم د هغې د پیدا کولو لپاره هڅه کوي. ایلجن بشپړ باور لري چې هغه عجیبه ښځې ورته سمه لاره ښوولې ده. هغه فاطمه تر ځمکې لاندې په کوټه کې پټوي تر څو یو څوک یې پیدا نه کړي. فاطمه کمزورې او وېرېدلې ده، خو خپله هم احساس کوي چې له هغې سره یو څه ناسم روان دي. ایلجن بیا ورته وایي ته به دلته خوندي یې، دا هماغه ځای دی چې هغه غواړي ته پکښې کې پاته سې. په بل اړخ کې د ټیلي ورکېدل د ښار لپاره یوه لویه موضوع ګرځي. ډونا او نور خلک یې لټوي، خو بوید دا لټون په احتیاط سره یو غلط لوري ته اړوي ځکه که چیرې حقیقت ښکاره سول فاطمه به په خطر کې واچول سي. اوس هغه یوازې یو پولیس نه دی بلکې یو پلار دی چې غواړي خپل زوی او فاطمه وژغوري. په همدې وخت کې ویکټر ورو ورو په یاد راوړي چې د هغې خونړۍ شپې ځینې پیښې هغسې نه وې لکه ده چې کلونه فکر کوي. تابیتا د ویکټر خبرې اوري او احساس کوي چې د ماشومتوب خوبونه او د ویکټر د مور میرنډا خیالونه ډېر سره ورته دي. اوس د لومړي ځل لپاره ثبوت پیدا کیږي چې میرنډا، تابیتا او شایي نور خلک له دې ځای سره د راتګ څخه مخکې تړلي وه. په بنکر کې فاطمه ناڅاپه سخت درد احساسوي. هغه عجیبه ښځه په سیوري کې ولاړه ښکاره کیږي لکه د کوم رسم د زیږون شاهده چې وي. فاطمه چیغې وهي او پر ځمکه باندې ناسته ده. بوید او ایلیس په ځنګلو کې فاطمه لټوي، خو تیاره کرا را نږدې کیږي. ایلیس نه غواړي چې فاطمه هیڅکله یوازې پرېږدي، خو بوید چې عملي فکر کوي وایي چې دلته د شپې پاتې کېدل ځان وژنه ده، باید ژر تر ژره کور ته ځان ورسوو. په همدې تاوتریخوالي کې د بوید کمزوري لکه د پارکنس ناروغي بیا زیاتېږي. هغه رپېږي او ایلیس اړ کېږي چې هغه ونیسي او بیرته یې کور ته راولي. کله چې سارا بیرته ښار ته راغله نو یو ډېر حیرانونکی راز یې افشا کوي. هغه وایي چې ما بیا غږونه واورېدل چې دا ځل ماته مستقیمه لارښوونه نه ده سوې او هغوی یوازې ماته خندله. سارا وایي چې غږ ورته وویله چې یو شي فاطمه وړې ده او تاسو به یې پر وخت باندې پیدا نه کړئ. ډونا او بوید پرېکړه کوي چې نور د حقیقت پټولو وخت نه دی. لږ تر لږه دا چې فاطمه ورکه ده. هغوی ټول خلک په هوټل کې راټولوي، که څه هم خلکو پر بوید باندې باور له لاسه ورکړی دی، خو دا ځل هغه یوه قوي وینا کوي او وایي ښار غواړي چې موږ مات کړي، نو موږ باید یو ځای پاته سو. دا شیبه بیا د بوید مشري یو څه پیاوړې کوي. ویکټر پرېکړه کوي چې د هغه خاطرې یوازې خلکو ته زیان رسوي. هغه خپل شیان له کړکۍ څخه د باندې غورځوي او دې ته اړ کېږي چې د بوتل ونه په تبر سره ماته کړي. هماغه وخت سپین کالی هلک بیا راځي
او ویکټر راګرځوي، خو دا ځل روښانه ځواب نه ورکوي. یوازې ورته وایي اوس ته باید خپله زده کړه وکړې. دلته ایلجن باور لري چې هغه فاطمه ساتي. فاطمه بیا ورته وایي چې هغه پرېږدي ځکه چې ویریږي کوم څه چې د هغې په نس کې دي ډېر خطرناکه دي. خو ایلجن د هغې عجیبې ښځې په خبرو باندې باور لري چې دا سم ځای دی. په پای کې بوید پلټنه پیلوي. هغه پوهیږي چې فاطمه یوازې ورکه سوې نه ده بلکې په ښار کې یو چا پټه کړې ده. د هغه شک ژر ایلجن ته راځي ځکه چې د هغه چلند یو څه عجیبه دی او د هغه عجیبې ښځې له امله هغه یو څه بې ثباته ښکاره کېږي. بوید پوهیږي چې ایلجن د فاطمې د ورکېدو تر شا دی، خو ایلجن بیا هم وایي زه یې ژغورم. سارا احساس کوي چې دا ځل د ایلجن غږ هغه نسي غولولی بلکې لاره ورته ښیي. هغه د ایلجن انرژي احساسوي او ښکاره اشاره یې د ځمکې لاندې ځای ته وررسېږي. که څه هم بوید عموما پر سارا باندې باور نه کوي، خو اوس بله لاره نه لري. د ښار په بل اړخ کې جولي د کنډوالو ترڅنګ د وخت یو عجیبه تکرار تجربه کوي. هغه احساس کوي چې په هماغه ځای کې ده، خو په بل وخت کې هلته د پخوانیو پیښو اوازونه اوري، لکه ښار چې د بېلابېلو وختونو خاطرې ساتلې وي. د ویکټر د خاطرو او د جولي د وختي تجربې ترمنځ تابعیتا یو ویرونکی احساس کوي. معلومیږي چې میرنډا یوازې د ویکټر مور نه وه بلکې د هغې دخول او د تابعیتا خوبونه یو له بل سره تړاو لري. یو پخوانی نښان موندل کېږي چې ښایي تابعیتا د میرنډا بیا راژوندې سوې وارثه یا ټاکل سوی کس وي. د وروستۍ برخې په پیل کې بوید، ایلیس، کیني، دونا او سارا د کلوني هاوس کې د ایلجن سره مخامخ کېږي. اوس ټوله باور لري چې ایلجن فاطمه پټه کړې ده. بوید لومړی هڅه کوي چې هغه قانع کړي، وایي چې د هغه عجیبې ښځې خبرې د ښار د بد ځواک یو چال دی او ورته وایي چې د هغه عجیبې ښځې خبرې د دې ښار د بد ځواک لخوا څخه کنټرولېږي. خو ایلجن ژاړي او وایي چې د فاطمې ماشوم به موږ کور ته ورسوي. کله چې ایلجن هغوی ته سم ادرس په لاس نه ورکوي، د بوید صبر ختمیږي. دا د تر ټولو خطرناکو صحنو څخه یوه صحنه ده. بوید د زور له لارې د حقیقت معلومولو هڅه کوي. د دې څخه معلومیږي چې دې ښار څومره د هغه صبر او اخلاق ورمات کړي دي. کله چې بوید هم ماتیږي، سارا په ارامۍ سره راځي. هغه پوهیږي چې غږونه او لیونتوب انسان ړندوي. لومړی هڅه کوي چې ایلجن په احساساتي ډول سره قانع کړي، خو کله چې هغه نه قانع کیږي یو ویرونکې پریکړه کوي او په پیچکش سره ایلجن په سترګه کې وهي او سترګه یې راکاږي. په درد او چیغو کې ایلجن بالاخره حقیقت وایي. دا د کیسې تر ټولو لوی بدلون دی. بل لور ته جیم، تابیتا او زید د بوتل د ونې راز حل کوي. زید پوهیږي چې په بوتلونو کې شمیرې د ځای لارښوونه نه ده بلکې د موسیقي نغمه ده. دوی درک کوي چې دا ونه یوازې یوه دروازه نه ده بلکې د ماشومانو د هیلو نښه ده. هغه اروايي ماشومان بیا ښکاره کیږي. یو یې انګوي نومیږي. تابیتا بالاخره پوهیږي چې دا معنا لري یادول. تابیتا او زید دا هم درک کوي چې دوی یوازې اوسني خلک نه دي بلکې د میرنډا او کریسټوفر اولادونه دي. په همدې وخت کې جولي خپل تجربه ایتن ته وایي. ایتن اټکل کوي چې جولي کولی سي خپل وخت ته بیرته ولاړه سي او پخوانۍ پیښې وویني. دا د راتلونکي سیزن لپاره یو مهم بنسټ جوړوي. په پای کې بوید، ایلیس، کیني او سارا تر ځمکې لاندې ځای ته وررسېږي. هلته فاطمه په سخت درد کې ده، خو دا عادي زیږون نه دی. له ویرونکي شیبو وروسته ماشوم نه بلکې هغه خندا کوونکی شیطان راوځي چې د بوید په لاس سره مخکې وژل سوی و. یعنې فاطمې ماشوم نه بلکې هغه عجیب شیطان چې مخکې وژل سوی و بیا نړۍ ته راوړي. دا تر ټولو ویرونکی حقیقت دی. کله چې هغه شیطان بیا ژوندی ښکاره سو، بوید ته بالاخره د دې شیطاني دورې یو حقیقت په لاس ورځي. اوس خبره روښانه کیږي چې دا شیطانان نه مړه کیږي بلکې د یو بل رسم له لارې بیرته راګرځي. همدا وجه ده چې د دې شیطاني ښار بدي هیڅکله پای ته نه رسیږي. د بوید تر ټولو لویه ویره رښتیا کیږي. د دې ځای قوانین یوازې په مرګ نه ختمیږي بلکې په بیا راژوندي کېدو سره پای ته رسیږي. بلې خواته جولي د خپلې کیسې د سفر یو مهم قوت درکوي. هغه د پای د برخې تر ټولو نازک شیبې ته د وخت د دورې له لارې رسیږي. د هغې هدف دا دی چې جیم له مرګ څخه وژغوري. هغه هڅه کوي چې جیم ته خبرداری ورکړي چې یو سړی چې ژړ کالي یې اغوستي دي ډېر خطرناکه دی، خو د ټاکلي وخت له امله هغه نسي کولی چې پیښه په بشپړه توګه سره بدله کړي. په پای کې تر ټولو ویرونکې صحنه هغه وخت راځي چې هغه سړی چې ژړ کالي یې اغوستي وه بالاخره په ژوندۍ بڼه ښکاره کیږي.
دا همغه ناپاکه شیطان دی چې په ټوله سریال کې د پردې تر شا لکه یو لوبغاړی داسې احساسېدی. هغه جیم ته په آرامۍ او خوشحالۍ سره راځي، لکه مخکې چې هم پوهېدی چې جولي به د هغه د ژغورلو هڅه وکړي. د هغه شتون له نورو شیطانانو سره ډېر توپیر لري. هغه ډېر هوښیار او ډېر د انسانانو په رقم ښکاره کېدی او دا تر ټولو خطرناکه حقیقت دی. داسې ښکاري چې شیطانان یوازې خدمتګاران دي او اصلي مغز او ځواک همدا دی. په وروستیو شیبو کې جولي هڅه کوي چې جیم وژغوري، خو هغه سړی د جیم ستونی پرې کوي او هغه وژني. جولي چیغې وهي، هر څه پای ته رسېږي. جولي بیا وسه پاته کېږي او د دې شیطاني ښار اصلي بدي بالاخره ښکاره کېږي. د دې سریال راتلونکی فصل په راتلونکي یو څو وختو کې نشر کېږي. کله چې نشر سو نو ستاسو سره به یې حتما شریک کړو. تر هغو پورې ویډیو لایک او شیر کړئ. خپل نظرونه مو حتما په کمنټ کې راسره شریک کړئ. زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه. مننه.